تازه خبر د امریکا حکومت افغان ځواکونو سره تازه او لویه مرسته اعلان کړه. امریکا افغان ځواکونو ته څومره تازه تجهیزات ورکوي؟ امریکا په دې اړه تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا د 2022 کال د دفاعي بودیجې په اړه معلومات ورکړل. وړاندیز شوې بودیجه 215 میلیارډ ډالر ده چې 3.3 میلیارډ د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړې شوې ده. دا اندازه 300 میلیون ډالر تر هغو مرستو زیاته ده چې امریکا تیر کال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړې وه. که د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس دا بودیجه تصویب کړي نو په دغو پیسو به څه باندې 350 زره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزل کیږي، تجهیز کیږي به او تاسیسات به رغول کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د مالی برخې مسؤل آن مک اندریو خبريالانو ته ویل په داسې حال کې چې موږ له افغانستان څخه وځو باور لرو چې باید هلته ځواکونو ته لږې زیاتې اضافي مرستې برابرې کړو. د دې ترڅنګ د پوځي برخې روزونکو هم په افغانستان کې د جګړې مستقیمو لګښتونو لپاره 8.9 میلیارډ ډالر غوښتي دي. د اندازه د تیر مالی کال څخه شاوخوا 4 میلیارډ ډالر کمه ده. پر پوځي مرستو سربیر افغانستان به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هم ډېرې مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2022 مالی کال لپاره له افغانستان سره د 360 میلیون ډالرو مرستې وړاندیز کړی دی. دا د تیر مالی کال د مرستو په پرتله 40 میلیون ډالر زیات دی. دا وزارت وایي چې دا مرستې به د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاقو د مخنیوي او د ښځو د حقونو په ساتنه کې ولګول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.